سلامونه او نیکې هیلې درنو لیدونکو، هیله ده تاسې ټول به روغ او جوړ اوسئ. نن مې درته د هغې جنې داستان راوړی چا چې خپله مینه په کابل پوهنتون کې د لاسه ورکړې. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. یوه جنې قصه کوي چې د غرمې خواړه مې تیارول، زړه مې ډېر نارامه او خفه و. داسې فکر مې کاوه لکه د دنیا ټول غمونه چې زما په سینه کې راټول شوي وي. د خوړو څخه وروسته د تلویزیون اطاق ته راغلم. تلویزیون مې روښانه کړ. د تلویزیون په سکرین باندې د تازه خبر ټکی راغی او د کابل په پوهنتون کې د شوي برید جزئیات خپاره شول. یو دم مې ځای څخه پورته شوم. ومې ویل په حامد خو به کوم څه نه وي شوی، ځکه حامد هم په پوهنتون کې د انجنیري پوهنځي محصل دی. غوښتل مې ورته زنګ ووهم، خو په موبایل کې مې کریډیټ نه و او په کور کې هم راسره یوه افغانۍ نه وه چې کارت مې پرې اخیستی وی. له کور څخه په منډه ووتم تر څو له دوکان څخه یو کارت په قرض واخلم. هیڅ په ځان نه پوهېدم او لوڅې پښې مې د کوڅې په خاورو کې منډې وهلې. کله چې مې کارت واخیستو نو سمدلاسه کور ته ستنه شوم. کارت مې داخل کړ او حامد ته مې په زنګ وهلو پیل وکړ، خو حامد راته ځواب رانه کو. حیرانه وم چې څه وکړم. نوره د ډېر تشویش څخه لیونی کېدم. ستونی او خوله مې وچ و. غوښتل مې اوبه وڅښم، خو اشپزخانې ته د ننوتلو څخه وروسته بېهوشه شوم. کله چې په هوش راغلم د مور په غېږ کې وم. یخ لاسونه یې راته په مخ ایښي وو. راته یې ویل، لور جانې اندېښنه مه کوه، حامد جان به روغ جوړ وي. مازدیګر شو، لمر د غرونو څنډو ته راغلو. آخر د حامد موبایل اوکې شو. سمدلاسه مې ورته وویل، حامده زما ګرانه څنګه یې؟ چېرته یې؟ زه خو نوره لیونی شوم. خو حامد غږ ونه کړ. بیا مې وویل، ګرانه کوم څه خو ووایه. په دې وخت کې یو پردی غږ مې تر غوږ شو چې ویل یې، د دې موبایل له څښتن سره څه اړیکه لري؟ ما ورته وویل، زما نامزاد دی. بیا سړی په ژړغوني غږ وویل، خورې د حامد جسد له سردخانې څخه اخیستلی شي. زما د هیلو، خوشحالیو، امیدونو او راحت نړۍ ورانه شوه. حامد خو لاړو، خو زما خوشحالي یې هم له ځانه سره یوړو. زما زړه، زما مینه او زما ژوند د حامد و، د حامد دی او تل به د حامد وي. نو درنو لیدونکو، دا زموږ د وطن حال دی چې روزمره د داسې پیښو شاهدان یو. الله تعالی دې وکړي چې زموږ په ګران هیواد کې تلپاتې سوله راشي.